سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ زموږ موضوع چې ده جغل یا کرش دی یا اګریګیټ. له دې موضوع څخه وړاندې دوه موضوعات موږ نور هم کور کړي دي چې په هغو کې ډبره ده او شګه یا ریګ ده. نننۍ موضوع جغل ده. جغل چې ده دا هم د ساختماني موادو له ډلې څخه ده چې په کانکریټو کې استعمالیږي. یعنی جغل یا کرش د کانکریټو زیات اندازه تشکیلوي. جغل هم د ریګ په شان په سیندونو، خوړونو، شیلو کې پیدا کیږي. بعضې اوقاتو کې د لویو ډبرو د ماتېدو څخه جغل په ماشینونو کې ماتېږي. لویې ډبرې د هغو څخه جغل یا اګریګیټ لاسته راځي. کوم ماشیني جغل چې دا کونجونه ډېر زیات لري، نو دغه بهترین جغل ده. او نور کوم د خوړ چې ده دغه جغل بیا دومره مؤثر نه ده نظر ماشیني ته. په سیندونو کې تاسو په افغانستان کې خو سیندونه کم دي، خو که تاسو بعضو سیندونو ته لاړ شئ هلته خړه راغلي وي، خړې لاندې کړي وي، داسې واضح نه معلومیږي. خو خوړونو کې دا موضوع ډېر واضحه ده. کله چې په یو خوړ کې لوی خوړ وي، که کوچنی خوړ وي، په هغه باندې سیلاب راسي، هغه سیلاب له ځان سره دغه خاوره اوبه په خپل ځان کې منحل کوي، له ځان سره وړي او پاتې کېږي شګه، ځکه د شګې ذرات نسبت د خاورې ذراتو ته لوی دي. نو هغه پاتې کېږي. کله چې باران ختم شي، خوړ ودرېږي، یعنې اوبه په خوړ کې ختم شي، هغه نه وروسته واضح معلومیږي چې لاندې جغل پاتې ده. خو دا جغل بیا څوک داسې نه ورته وایي چې دا د کرش وي، ځکه هغه ته جغل ویل کېږي یا ورته باجري ویل کېږي په ساده اصطلاح کې. زما کوم موضوعات چې دي دا زه ډېره ساده لهجه باندې درته واضح کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ. باجري ګلکاران اکثر ورته باجري وایي، او جغل یا کرش د انجینري اصطلاحات دي. بل دا لاندې د جغل عکس ده، دغه د تورې تیږې د ماتېدو څخه لاسته راغلي، دا ماشیني جغل ده. په دې عکس کې چې کوم یو لاندې واضح ښودل کېږي دا ماشیني جغل ده. او نور کوم د خوړ جغل چې ده، د ماشیني د خوړ جغل ترمنځ فرق دا ده چې هغه په خوړ کې وي، خوړ څخه لاسته راځي، او د شګې کوم یو ذرات چې دي، وړې شګې وي، لویې شګې وي، د دې ذرات هم ورکې منحل وي. او د جغل خپله دغه سایز چې کوم یو ده، د شیپ د جغل د تیږې دا ګول وي. د نه په انجینري کارونو کې، ساختماني کارونو کې په افغانستان کې په زیاته پیمانه ترې استفاده کوي، خو مؤثر نه دي نظر ماشیني جغل ته. ماشیني جغل ډېر مؤثر ده، بهترین ده. بل د ماشیني جغل کلکوالی او نرموالی د ډبرې په ډول پورې تړلی دی. کله چې په ماشین په واسطه ډبرې مات شي، د ډبرې موضوع موږ واضح کړې ده. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلي، هغه ویډیو د سره وګورئ، هم تاسو بیا د ډبرې په خصوصیاتو، ښه والي، بدوالي یا نه مناسب والي باندې تاسو بیا پوهېږئ. که چېرې تیږه بهتره وي یا ډبره په ماشین کې یعنې ښه کوالټي ولري، لوی تیږې ماتې شي. دلته په ماشینونو کې دوه قسمه ډبرې ماتېږي. یو د غرونو کومې ډبرې چې دي، یا د خوړونو ډبرې چې هغه لویې وي، هغه پیمانه باندې هغه حجم ولري، هغه ماتېږي. د دې څخه کوم یو کرش یا جغل لاسته راځي دا. او په بعضې اوقاتو کې له خوړونو څخه نورې تیږې راوړل کېږي، لکه په دې شکل کې درته ښودل کېږي. د دې په اندازه وي، خو دې نه سایز لږ لوی وي، یا په همدې سایز باندې دا په ماشین کې ماتېږي. دا ماشین کې ماتېږي نظر د لوی تیږې جغل، لکه دغه فرض کړه غټه تیږه ماته شوې ده، او دغه کوچنۍ تیږه ماته شوې ده. کوچنۍ تیږه زیات کونجونه نه لري. که فرض کړه دا تیږه په دې ځای باندې یا دا تیږه په دې ځای باندې ماته شي، خو دوه حصې سو، د یو ساحه کونجداره سوله، دا بله ساحه ګول ده. نظر دې ته چې ټوله ساحه هغه کونجونه لري، دا دې نه بیا دا مؤثر ده، یعنې بهتر ده په انجینري کارونو کې تر استفاده کېږي. بل د جغل سایز چې کوم یو ده، دا په ماشینونو، کرش ماشینونو، تاسو کرش پلانټونو راشي، تاسو به وګورئ. په کرش پلانټونو کې
په غټو موټرو کې لاروي کې ډمپرو کې هغه راوړل کېږي، تیږه راوړل کېږي، وړه تیږه غټه تیږه له خړونو نه راوړل کېږي، له غره نه راوړل کېږي. دا بیا د کرش ماشینونو په واسطه باندې کوم د جغل ماشینونه یعنی ساده اصطلاح باندې دا ماتیږي. د ماتېدو څخه وروسته یعنی دغه چې کله ماتیږي په مختلف سایزو باندې ماتیږي. غلبیل ورته لګېدلی وي، لوی تیږه اول تر نه باسي، همداسې په ترتیب سره په ټول ناول لوی سایز تیږه ویستل کېږي، بیا ورپسې په ترتیب سره کوچني سایز ته ځي. بیا د هر یو هغه لپاره تیږې لپاره یا جغل لپاره ماشین ځان ته پټ لګېدلی خپلې ساحې ته هغه انتقالوي، کرش انتقالوي، چې دا سایزونه بیا راځي نور هم دا د کانکریټو ګریډو کې موضع کېږي په مختلفو سایزونو باندې 2.5 ملي متر نیولې تر 19 ملي متره پورې 19.5 ملي متره پورې دغه کرش پیدا کېږي په بازار کې. بل د خوړ او ماشیني جغل خواله او مناسبوالی، هغه خوازي خوړ کوم یو جغل چې دا کنجونه نه لري او ماشیني جغل کنجونه زیات لري او هغه کمپریشن فورس کې ډیر مؤثر وي. د ماشیني جغل د استعمال په وخت کې وینځل د خوړ جغل هم خاور لري، د ماشیني جغل خاور لري. څنګه لري؟ په ماشیني جغل کله چې ماشین په واسطه باندې تیږه ماته سولې، دا چې کله شګي له خوړ څخه یا له نور ساحې څخه ماشین لپاره را انتقالېږي، دي کې خاور منحل وي، شګه هم وي، خاور هم وي، جغل هم وي، لوی لوی تیږې هم وي. دا د ماشین په واسطه چې کله ویستل کېږي د هر یو ذریعې لپاره، یعنی د خاورې لپاره، شګې لپاره، جغل لپاره، مختلف سایزو لپاره ځان ته ساحې دي ماشینونو لګېدلي هلته دا هغه انتقالوي، په دې کې خاوره هم منحل وي. دا کرش بیا چې کله ووځي بازار ته عرضه سي، چې کله استعمالیږي دا کرش په مزرات د خاورې ورباندې موجود وي. د دې کله چې استعمالیږي کرش د استعمال څخه وړاندې باید دوی هغه کې یا چې کله لوډ سي په موټر کې اوبه ورباندې وشیندل شي چې په لار کې د اوبو ترې نتل شي، نه خاور هم ځان سره انتقال د خاورې کوم زراعت چې دي. او بیا چې کله د ساختمان ساحې کې واچول شي، اول ته اوبه ورباندې وشیندي او دغه خاورې په زیات پیمانه باندې اوبه چې هغه د خاورې کوم یو زراعت دی هغه لرې شي. بل د جغل اپلیکیشن چې کوم یو د اپلیکیشن فیلډ دی چې دي په های رایز بلډینګ کې یعنی په لوړ ودانیو کې استعمالیږي، په هایوی کې استعمالیږي، دا لوی لارې چې دي، ریلوی دي، د اورګاډي کوم لارې چې دي، پلونه دي، بریج او واټر کنزرویشن پروجیکټس دي، د اوبو د مهار کومې پروژې چې لکه ډیمز چک ډیمونه سول دي په دې کې استفاده کیږي. په ایرپورټ کې استفاده کیږي، په سړک په پیومنټ کې تر استفاده کیږي له کرش څخه. او پیر د بحر سره کومې ساختمانونه چې جوړیږي د هغه لپاره د کشتیو استعمال راځي، یا له موټرو کې مال ورځي دغه کانټینر یا لوډ او انلوډ کوي، د دې ساحې تر استفاده کیږي. پلان شکلونو کې تاسو واضح د جغل ګوري، دغه د خوړ صفا سوتره جغل ده، په دې کې یعنی واضح خاور نور باندې معلومیږي او زراعت مختلف زراعت موجود دي ورکې. دا بیا تیږه ماته سوې ده، لوی تیږه ماته سوې یعنی سایز دی هغه کرش لوی ده، دا هم کوچنی سایز ده، دې سایز ته دې سایز او دې سایز ته دا ټول ماشین په واسطه باندې انتقالېږي. دا هم یو ډول ده. په باجري چې کوم یو ده په عموما چې استفاده کیږي په افغانستان کې ګلکاران استفاده کوي، هغه دا باجري چې یو څه اندازه زیات اندازه ورکې هغه موجود دي. باجري اصل نه خوړ نه لاس راځي، په خوړ کې چې کوم یو باجري په بغه کې خاور هم منحل وي، د دې په خاطر باندې بس دې باجري څخه استفاده ونه شي. کله چې باجري څخه استفاده وشي دغه سره سوچه باجري څخه استفاده وشي او دغه سره د خوړ کوم یو شګه چې د دې په ځای باندې تاسو صفا شګه یو ځای کوي چې هغه کې د خاورې فیصدي کم وي، هغه ډېر مؤثر باندې راځي.
بل دغه د هغه پلانټ ده د کرش پلانټ ده او ګورم په دې ساحې کې دلته موټر راځي خالي کېږي د دې ماشین په واسطه باندې دلته انتقالېږي دغه د تیږو د ماتولو پروسل دې نه شروع کېږي دې نه هغه کېږي ماتېدو شروع کېږي بیا هم چې په ترتیب باندې راځي دلته غلبیل نور ته لګېدلي هر ماشین په واسطه باندې ځان ته انتقالېږي موټر په ورته درېږي او موټر بارېږي ترنه په دې ترتیب باندې هر یو شي لپاره دغه فرض کړه خاوره ده او خاکه هم ورکې موجوده ده خاکه کې اکثره خاوره او د تیږو وړ ذرات وي که چېرې تاسو خاکه شګرې د موضوع نه وي او لوستې دې نه مخکې دویمه کومه ویډیو چې ما اپلوډ کړې ده په دې کې واضح شوې ده دغه اقسام د کرش دي په همدې ترتیب باندې د کرش پلانټ ده چې دلته لوی تیږې راوړل کېږي او بیا دلته ماتېږي او بازار ته عرضه کېږي او ترې استفاده کېږي دوستان خو دې کې چې ویډیو هم خوښ شوي وي او اوس نه څه ترې مستفید شوي وي که چېرې تاسو بیا هم زموږ چینل نه وي درسره سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او د بل کوم آیکن چې ده ګنګړي دا درسره ووایي تر څو نوي اپلوډ کېدونکي ویډیو تاسو ته پر وخت باندې ورسېږي نور ښه وخت ولرئ الله مل